په معنی دی د معززۍ دی. بیا په دې کې له وخت سره لیکوالانو یو تبدیلي کړې ده. دا اصلي کې په دا ډنډه کاپ چې موږ ورته وایو زموږ د فونکس مطابق په دې لیکل کېږي. نو دوی بیا بعد کې چې دا کیس عبدالرشید چې کومه واقع راځي، نو دا هغه عبدالرشید موږ هغه کیس نه سو ویلی چې له دې د پښتانه د ابتدا بادشاهت را روان دی. دی 28مه سلسله کې راځي، 90مه کې راځي، 10مه کې راځي. اصلي کیس لفظ دا تعظیم دی د پښتنو بادشاهو. لکه اوس دا کاشمیر لفظ دی، کاشمیر میر اصلي کې د غرو سلسلو ته د هندوکش په علاقه کې ویل کېږي. نو کاشمیر د دوی د بادشاهیو د میرۍ د معتبرۍ ځای چې د دوی بادشاه به کښېنستی، داسې موږ لفظ استعمالوو کیسغر. موږ د پښتنو د بادشاهت لپاره دا ځای په یو خپل تسلسل باندې هغه بادشاهانو په هغه زمانه باندې کښېنستی دي. نور ساینټیفیک هسټري یا زموږ ریسرچونه دا ټول پر دې اګري دي چې پښتون د پکت ټبر دی. پکته د آریاو تر ټولو ستره قبیله وه، هغه پر مرکز پاتې سوه. نیمې قبیلې د ایران پر خوا چې موجوده ایران دی یا دا دی دې ته وکوچېدې، نیمې هند ته وکوچېدې. چې کوم لوی ټبر پاتې سو هغه د پکت هغه پاتې سو چې هغه پر دې خپل مرکزي هندوکش باندې تر ننه پورې پراته دي. داسې تر دې نه مخه چې کوم خلک کوچېدلي دي د هغو 10,000 کاله تر زرعي تاریخ چې له 9,000 کلو شروع دی د زراعت ابتدا تر دې له مخه تللي دي. په هغه کې بیا اول ابتدا د نینوا او د بابل د تعذیب سوې ده، کوم چې د دجله او د فرات او د نیل پر غاړه باندې دي. دا خلک چې کوم دي دا 9,000 کاله مخکې کوچېدلي دي، هغو د زراعت ابتدا هلته واخیستله. د دجله او د فرات او د مصر د تعذیبو بنیاد ایښی شو. هغه هم په 3,000 15,000 8,000 یا ته 4,000 د زوکړې تر کال یا بیفور کرسټ د عیسی تر زوکړه د دوی بازارونه او تعذیبونه او دا موجود دي. بل چې کوم دلته خلک وو هغه میرګړ کې وو یا زموږ چې کوم دغه اراکوزیا او ګندارا وه، دا زموږ د دې پکت د ټبر دي، د دغه پښتنو دي. او تقریبا چې د دوی په ثبوت او په ساینټیفیک تجزیه او په د آثارو منلي هسټري ده هغه ته 15,000 کاله پورې رسېږي. نو کیس عبدالرشید د ډېر لیټ خبره ده، د 1400 کلو ده. نو عبدالرشید په کیس کې راځي، خو دې سره موږ تاریخ له کیسه سره تړلی سو، خو له عبدالرشید سره نه سو تړلی. همدا د پښتنو چې موږ کومه اوریجنل هغه نن سبا چې اکثریت پوهان او لا تجزیو بعد پر متفق دي، نو هغه پر دې متفق دي چې پښتانه آریا دي او د آریا د مصر ټبر ځای دی، د مصر قبیلې ځای. مننه. که څوک مثال سوال